محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز از مجروحین حادثه تروریستی امروز کابل در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان عیادت کرد. هنگام عیادت رئیس جمهور دکتران معالج در مورد وضعیت صحی زخمی شدگان و چگونگی تداوی آنان معلومات ارائه کردند. رئیس جمهور غنی ضمن اینکه به مجروحین این حادثه صحتمندی کامل از درگاه خداوند جل جلاله آرزو کرد، گفت: اولتر از همه مراتب عمیق تسلیت خود به تمام شهیدان، تمام خانواده‌ای که امروز در بستر غم شدند و تمام ملت افغانستان که در غم مشترک امروز عزادار هستیم تقدیم میکنم. این عمل مذبوحانه است، عمل غیر انسانی است، عمل غیر اسلامی است، عمل است که حکایت از فرهنگ جاهلیه میکن. د جاهلیه په معنا باندې پوسی هغه عمل چې د اسلام مبین دین کې ځای نه لري، هغه شیوه د حرکت چې انسانیت سره ارتباط نه لري، چې افغانیت کې ننده. کوم وخت ما او ټول دولت او دا ولس سولې باندې غږونه کوم ورځ نه وه چې موږ د سولې پیغام ورنکړو، اما په عین حال کې خدای جل شانه هدایت و در باندې حمله کیږي ټینګ ودرېږه، په عزم ودرېږه، په اراده ودرېږه. موږ د وژلو اراده نه درلودله، تاسې مجبور کړو. پوهېږئ چې د چا دپاره کار کوئ؟ د افغانستان د دښمنانو دپاره. پوهېږئ چې د چا د لاس آله یې یو وارې سرم په ګریوان نیسي. فکر وکړئ، عقل باندې وسنجوئ. تاسې فکر کوئ چې په دې حملاتو باندې تاسې د افغانستان ولس ربط کړ. د افغانستان په یاد دي چې کیبلونه په لاس کې وو، چې خلکو م وژل. هلته جلسې نیسئ په ګواښ سره، هلته جلسې نیسئ د افغانستان میرمنو سره، ادعا کوئ چې تغییر م کړی. بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوئ چې تاسې مسؤل یې. دا د انسان لاره ده او تاسو فکر کوئ چې په دې لارې باندې به د خاورې کې عزت راسي. هر بچی د دې خاورې قهرمان ده او ما ویلي بازم تکرار میکنم، هیچ افغان از هیچ افغان کده کم نیست. هر خون افغان که به ناحق ضایع میشه انتقامش بگیره. هر کسی که عزت و آبروی از این خاکه، آینده از این خاکه، آینده طفل از این خاکه به خطر مندازه، باید بفهمه که مشت محکم است. تاسې خیال کوئ چې ملت تقسیموئ؟ دا ملت یووالی لري، دا ملت اراده لري. تاسې د دې ولس له 15,000 کالو تاریخ نه بېخبره یي، تاسې د دې ولس له ارادې نه بېخبره یي، تاسې د دې ولس له عزت نه بېخبره یي، تاسې د دې ولس له ایمان نه بېخبره یي. پوه سئ، موږ واقعي د خدای جل شانه، د اسلام، د لوی پیغمبر، د بشریت د پیشوا په لارې روان یو او تاسې فتنې کې روان یي. د مسلمان لاره نه ده، دا د افغان لاره نه ده، دا د انسان لاره نه ده. دا بچي هر یو د یو چا بچي، د یو چا پلار ده، د یو چا ورور ده او تاسې مظلوم انسانان خطر کې اچوئ. نو پوه سئ چې موږ په دې اعمالو باندې یوازې ارادم قوي کیږي، یوازې عزمم قوي کیږي او په منطق درېږو او دې وطن کې به سوله، ثبات او امنیت او ښهوالی موږ راولو. هر یو د دې سربازانو همدا اوس درېدلي دي، په عزت درېدلي دي. هر کدام از اینا میگن که فردا باز حاضر هستند در صف اول جبهه بگیرن. اینی بچهای واقعی وطن از وطن هستند، اولاد واقعی از این وطن هستند. امروز صدها خانه را عزادار ساختیم، یا مریض دارن، یا دلهره دارن، یا شهیدن، اما هر قطره از این خون اراده از این ملت محکم تر میسازن. بنابراین بفهمین که این مملکت شما را تجزیه میکنه، شما را در حاشیه میبره، برای شما جای گریز نخواهد ماند.
فکر کنین باز هم رای عقل بگیرین، رای روش سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگیرین، برای ایمان بیاین نه برای جاهلیت. رئیس جمهور به مسئولین تمام شفاخانه‌های شهر کابل که مصروف تداوی مجروحین این حادثه می باشند هدایت داد که در زمینه تداوی مجروحین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ ننمایند.